بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ او ستاسې د روغتیا په هیله ښه ټول شکر روغ او جوړ یاستئ. تاسو تیرنۍ کورنۍ دنده سرته رسولې ده. ښه ډېر ښه چې کورنۍ دنده مو سرته رسولې ده. که دغه ویډیو د ځینې تخنیکي عوارضو له کبله څه شی ده دوباره رد شوې ده چې تاسو ته بیا دغه درس تشریح کوم. ښه تاسو نننی درس چې موږ تاسو لولو د نهم ټولګي د بیولوژي مضمون مو څه شی دی؟ بیولوژي ده او لوست مو شپږم لوست دی. موضوع یې ده څه شی؟ موضوع یې ده سږي. پاڼه ده پنځلسمه شپاړسمه او هدف د دې لوست مو په پای کې به تاسو په دې وتوانیږئ چې سږي څه وظیفه لري، چیرته موقعیت لري، د دې په وظایفو او همدارنګه د تنفسي سیستم په عملیو باندې به هم پوه شئ. ښه راسو د لوسته چې موږ تاسو ډیری ورته شش هم وایي. ګوره ششونه خو پیژنئ. ششونه چیرته موقعیت لري؟ ششونه په د سینې په ټټر کې د زړه یوې خوا او بلې خوا ته، ځکه دا څه شی چې دي ششونه چې دي دوه برخې دي، یوه یو خوا ده او بله خوا څه شی لري؟ شتون لري یا موقعیت لري. څنګه جوړښت لري؟ د دې جوړښت چې دی اسفنجي لاستیکي جوړښت دی، ځکه چې دی ځان خوشې کوي. کله چې د هوا څخه ډکیږي نو څه شی کیږي؟ دی ځان پړسیږي. نو دی څه شی؟ هغه الاستیکي خاصیت د دی دی. ښه سږي یا موږ تاسو وایي شش، یا هغه علمي نوم یې ورته واخلو چې لانګس ورته وایي. څه شی وایي؟ لانګس علمي نوم یې صحیح دی. دې ته موږ تاسو عامیانه په ډېری سیمو کې تفاوت کوي، خو د علمي پښتو ټکي سره د پښتو ټکي سره لږ ناشنا دي. نو هغه لانګس هغه شش چې ورته وایي ششونه، نو دغه شش څه شی دی؟ په د تراخیا په وسیله باندې، یعنی دغه تراخیا چې شروع شوې آخري برخه چې ده په دوو برخو ویشل شوې ده، چې یوه برخه چیرته تللې ده؟ یو شش ته تللې او بل شش ته تللې ده، چې هغه برخې ته څه شی ویل کېږي؟ هغې برخې ته برانشي او برانشلونه ویل کېږي. دغه برانشلونه بالاخره په وړو تارونو باندې ویشل شوې ده، چې داسې موږ وایو چې یو شش ته تللې، دا یو شش ته چې موږ وایو چې تللې ده، نو دا بیا په وړو رګو ته ورته یا ویښتانو ورته څه شي برانشلونو باندې ویشل کېږي، چې بالاخره وایي کڅوړو ته تللې ده. نو که چېرته داسې ووایو چې نو داسې بل شش ته دغه برانشي راغلی او دا هم په څه شي ویشل شوي دي؟ په برانشلونو باندې ویشل شوي، چې هوایي کڅوړو ته لاره یې تللې ده. ځکه هوایي کڅوړو ته تللې چې کله اکسیجن اخلو دغه اکسیجن راځي هوایي کڅوړو ته. دا هوایي کڅوړو برسیره څه شی ده؟ دغه هوایي کڅوړه برسیره دلته رګونه شتون لري، د وینې رګونه شتون لري، چې د دغه وینې رګونو په وسیله باندې چې کله موږ او تاسې دلته اکسیجن راشي په چیرې هوایي کڅوړو ته، نو دلته به د ټولو حجراتو څخه څه شی راغلی وي؟ کاربن دای اکساید راغلی وي. اکسیجن به ورکړي نه وینې ته، او وینه به کاربن دای اکساید ورکړي چېرته؟ هوایي کڅوړې ته. هوایي کڅوړې نه به د پوزې د طریقه څه شي دا بیا ځي خارجیږي. اوس راځو دې ته چې تاسو اوس وپوهېدلی چې دغه برانشلونه بالاخره هوایي کڅوړو ته لاره لري. چیرته لاره لري؟ هوایي کڅوړو ته. او هوایي کڅوړې ظرفیت ډېر ظریف هم دی، او دلته تبادله د څه شي صورت نیسي؟ ګازاتو صورت نیسي، چې اکسیجن د هوایي کڅوړو څخه وینې ته ورکوي او د وینې څخه کاربن دای اکساید ورکوي چېرته؟ هوایي کڅوړې ته. یعنی تبادله چیرته صورت ونیوله؟ په هوایي کڅوړو کې صورت ونیوله. ښه دغه څنګه چې دي د دې د سطحه چې ده د هوایي کڅوړو سطحه چې ده دا 100 مربع متره سطحه دا چې که چیرې ده د انسان پوستکي سره څه شی کو
برابر کو، یعنی انسان 50 ځلې چې دا پوستکی څه شي سره یو ځای شي، دومره سطحه د ده یا دې نه زیاته څه کړې ده سطحه جوړوي. د څه شي سطحه جوړوي؟ د څږو سطحه جوړوي. اوس تاسې په څږو باندې پوه شوئ. تاسې به دلته په دغه کتاب کې هم تصویر وګورئ چې دا د څږو تصویر تاسو ښه ورته ځیر شئ. ګورئ دا موږ ویلې څږي دي، ګوره، یا موږ تاسې ورته شش چې وایي که نه، امیانه هغه نور ډېری خلک ورته شش وایي. نو دا ششونه ګورئ یو اړخ ته او بل اړخ ته موقعیت لري، ښیو او چپ څه شی شش. د دې په منځ کې بیا دلته زړه موقعیت لري. تراخیه هم تاسو ګورئ چې دا د تراخیه برخه ده او په دوو څانګو چې ویشل شوې ده، یوه ښي شش ده او بل چپ شش ده. څه شی ده؟ لاره لري. موږ وویلې دغه شونه برانشیلونو باندې ویشل کېږي چې دا څانګې برانشیلونه دي او بالاخره دلته هوایي کڅوړې تاسې ګورئ چې دغه هوایي کڅوړې دي چې دغه اکسیجن راځي دلته په دننه هوایي کڅوړو ته. د هوایي کڅوړو برسیره موږ وویلې چې عروق شریعه قرار لري یا ویښته ورته رګونه دي. ګورئ تاسې دلته دغه رنګونه سور او داسې آسماني رنګ ګورئ چې دا هغه واړه ویښته ورته رنګونه دي چې دلته وینه اکسیجن اخلي او کاربن دای اکساید څه شی کوي؟ ورکوي هوایي کڅوړو ته. په دې باندې هم تاسو پوه شوئ. په سطحه باندې هم پوه شوئ چې د خپله ششونو سطحه څومره ده؟ 100 مربع څه شی ده؟ متره. که چېرته د انسان د پوستکي سره برابر شي نو 50 وارې چې دا پوستکی یو ځای شي د دې سطحه جوړیږي. راځو د تنفسي سیستم دومې برخې ده، د تنفس عملیې ته راځو چې د تنفس عملیه څه شی ده؟ څنګه سرته رسیږي؟ په دې باندې موږ تاسو اوس بحث کوو چې د څه شي د تنفس عملیه، د څه شي د تنفس عملیه. ښه، دا د تنفس عملیه چې وایو دا د تنفس عملیه څنګه سرته رسیږي دغه باندې به اوس سره خبرې وکړو. دغه تنفس عملیه دوه برخې لري. یوه یې څه شی نومیږي؟ یوه یې موږ تاسې وایو چې یوه انسپایریشن عملیه ده. د څه شي عملیه ده؟ د انسپایریشن عملیه ده. د انسپایریشن عملیه کومې عملیې ته ویل کېږي؟ هغه عملیې ته ویل کېږي چې موږ او تاسو هوا داخلوو. چیرته یې داخلوو؟ یعنې دغه د پوزې د طریقه چې کومه هوا اخلو، دغه هوا اخیستل چیرته ځي؟ دغه هوا اخیستلو کې کوم بدلونونه منځته راځي؟ د هوا دغلته یو اس پاتې رانه، دغه یو اس تاسو ولیکئ بیا څه شی ده؟ زه به پاکم دغه ځای انسپایریشن کې یو اس پاتې ده چې دا به زه بیرته یې سره ولیکمه څه شی دغسې. اوس دغه عملیه کې چې سر ته رسیږي دا څه شی ده؟ موږ هوا اخلو. چیرته؟ هوا چې د بیرونه څخه داخل د تنفس سیستم کوو، دغه هوا چې اخلو دغه کې کوم بدلونونه منځته راځي؟ یو به دا بدلون چې د دغه هوا اخیستلو په وخت کې یا هوا داخلېدلو په وخت کې څه شی کېږي؟ د دیافراګم پرده. د څه شي پرده؟ د دیافراګم پرده به څه شي؟ ښکته راشي. چیرته به راشي؟ یو به داسې د دیافراګم پرده به څه شي؟ لاندې ښکته شي. لاندې به ښکته شي. څه شي؟ لاندې د هوا داخلېدلو په وخت کې څه شی کېږي؟ لاندې ښکته کېږي. کله چې لاندې ښکته شوه او قفس د سینې څه شی کېږي؟ فراخیږي. څه شی کېږي؟ فراخیږي. کله چې قفس د سینې فراخه شو بل به څه شي؟ فشار به پکې څه شي؟ کم شي. فشار به څه شي؟ کم شي. دوهم به دا شي فشار د سینې به څه شي؟ فشار د سینې به څه شي؟ دا فشار به سره کم شي، کم به شي. فشار به کم شي. نو چې کله فشار کم شو هوا داخل ده څه شي؟ کله چې هوا څه شي ده؟ ششونو ته داخله شوه، شش به څه شي؟ وبه پړسېږي. د هوا نه وپړسېږي. دا به څه شي؟ د هوا اخیستلو په وخت کې. کله چې موږ دوهمه عملیه سرته رسیو، دوهمه عملیه کې به دغه څه شي؟ د دوهمه عملیه د اکسپایریشن په نامه یادیږي. د څه شي په نامه یادیږي؟ اکسپایریشن په نامه یادیږي. چې زه به دا هم تاسو ته هغه اصطلاح ولیکم، علمي اصطلاح ولیکم چې د اکسپایریشن په عملیه کې کوم بدلونونه منځته راځي. دا دوهمه اصطلاح ده. د څه شي په نامه؟
ایکسپایریشن په نامه ایکسپایریشن په نامه بله عملیه ده چې په دغه عملیه کې به څه شي کوم بدلونونه منځته راشي یا د څه شي د هوا خارجېدل څه شی خارجېدل د هوا عملیه چې ده دا د هوا خارجېدلو عملیه ده د هوا خارجېدلو خارجېدلو څه شی ده عملیه ده په دې عملیه کې څه شی کېږي په دې عملیه کې به دوباره څه شي هوا چې ده هوا چې ده په داخل د شیشه کې ششونو کې دغه هوا به څه شي پرده د دیافراګم دلته موږ وویلې پرده د دیافراګم به څه شي ښکته راشي دلته به پرده د دیافراګم څه شي پرده د دیافراګم به پورته شي پورته لاړه شي صحیح ده پورته به شي چې کله پورته شي بیا به دا فشار څه شي داخل د سینه کې به فشار څه شي زیات شي فشار به زیات شي نو فشار زیاتېږي نو چې کله فشار زیات شو دغه پښتیو په منځ کې عضلات به هم سره راټول شي دلته فشار زیات شي چې کله فشار زیات شو دغه هوا به په دغه فشار د پرده د دیافراګم چې پورته شي دا شونه به سره څه شي کې ټول شي او هوا به څه شي هوا به خارج شي نو هوا وځي په دې دوه عملیو باندې تاسې پوه شوئ چې یو د داخل د داخلېدلو او بل د خارجېدلو د هوا ده زه به تاسو ته په ډېرو لنډو ټکو کې دا تاسو ته په دغه موډل کې در وپېژنم ګورئ موږ ویلې دوه ششه دي چې یو راسته او بل چپ ګورئ راسته او چپه نو تاسو ګورئ د دې په منځ کې موږ ویل چې زړه موقعیت لري یعنی یو شش یو طرف او بل شش بل طرف موقعیت لري چېرته لري موقعیت لري بل کله چې موږ ویل چې دا شش لري کې دا به په نورو څانګو باندې وویشل شي ګورئ دلته د برانشي ګورئ دلته ویشل شوي برخې دي دې کې هم موږ تاسو ګورو دا یو شش دی ګورئ یو شش دی نو د دې شش داخل کې بیا موږ ویلې هوایي کڅوړې دي په هغه هوایي کڅوړو کې څه شی صورت نیوه تبادله د غازاتو صورت نیوه نو دا قفس د سینې و بله موضوع د عملیه د تنفس کې موږ ویل چې یو پرده شتون لري دې پردې ته وایي پرده د دیافراګم د څه شي پرده ورته وایي د دیافراګم پرده ورته وایي چې دغه دوه عملیو کې انسپایریشن او اکسپایریشن په عملیه کې انسپایریشن په عملیه کې به دغه پرده ښکته راشي ششونو ته به څه شي ځای ډېر شي دا قفسه د سینې به غټه شي چې کله غټه شوله یا لویه شوله نو د لویوالي نه هوا داخلیږي هوا پړسیږي نو دلته هوا څه شله ششونه وپړسېدل او فشار پکې کم شو بیرته دوباره کله چې دا عملیه سر ته رسیږي د اکسپایریشن عملیه کې به څه شي پرده د دیافراګم به څه شي پورته راشي چې کله پورته راغله په شونو باندې دلته څه شي فشار راشي او دلته به قفسه د سینې څه شي وړه شي چې کله وړه شله فشار پکې زیاتېږي نو دغه فشار له کبله څه شی کېږي هوا خارجېږي نو تاسو دلته هم په موډل کې ولیدل هم تاسو ته د تختې پر مخ تشریح کړه نو ګورئ د تنفسي سیستم هغه ششونه چیرته موقعیت لري ګرانو زده کوونکو دغه د ششونو عملیه چې تاسو عملیه مو لوستلې او خپله په ششونو باندې هم څه شی شلی اشنا شلی تاسو به ډېر کوشش کوئ د دې درس په اهمیت هم پوه شوئ چې ششونو دنده څه شی وه د اکسیجن اخیستل وه او بیرته یې څه شی وه د هوا اخیستل یا موږ تاسې وایي چې هوا څه شی کوو داخلیږي او هوا خارجیږي نو د هوا اخیستلو یا هوا خارجېدلو په وخت کې څه شی کېږي دا تنفسي سیستم دی چې تبادله د غازاتو پکې سر ته هوایي کڅوړو کې صورت نیسي په دې باندې تاسې هم وپوهېدلې او په دې د سږو یا د ششونو په جوړښت باندې هم پوه شولې چې څنګه جوړښت یې درلوده ښه تاسو په دې لوست باندې چې پوه شوئ نو راتلونکي ورځ لپاره کورنۍ دنده چې تاسو به په راتلونکي ورځ کې د دې د تنفسي سیستم یو دغه عملیې چې دي دا دوه عملیو کې د دغه اکسپایریشن او انسپایریشن لپاره به یو موډل جوړوئ بیا به تاسو ټول دغه موډل راوړئ دلته به پرې بحث کوو تر بیا مو الله مل شي